داس یو ختم درته هیما چې الله جل شانه به په 2 یا 3 ورځو کې مسله حل کوي. څومره کېدی شي لکه او دا کروڑو خلکو ته دا خبره مونږ رسو ځکه چې د هغوی مسله ورسره حل شوه ما او تا ته به دعا کوي او که ما او تا شیر کړه د خلکو مسلې ورسره حل شوي د دې ختم سره انشاءالله د خلکو سره کارونه شوي دي او خامخا به ورسره کېږي. خو دا ختم تاسو ته زه هیمه ماشاءالله ملګرو قاضي صاحب نن یو بله وظیفه راښودلې ده چې چا په زړه باندې څه قسمه حاجت وي یا څه د چا کار نه وي چا څه قسمه حاجت هم وي نو دا ول الله د دې وظیفې په برکت سره پوره کوي. نو دا ویډیو ډېره زیاته قیمتي ده، ویډیو ضرور وګورئ او خپل دوستانو سره شریکه کړئ ځکه که چا کار نه وي چا څه حاجت وي نو چې د هغوی د حاجت پوره شي نو دا ویډیو ته ستاسو په مدد سره ورسي نو ستاسو به هم پکې ثواب وشي او تاسو له به هم الله چې کوم دی نو حاجت پوره کړي. دا قاضي صاحب دا ویډیو کلیپ به تاسو سره زه شریکوم. خدای نه پیله تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې کوم ملګري ما سره په دې پیج کې نوي دي نو هغوی د مهرباني وکړي دا پیج د ځان سره لایک فالو کړي. په دې پیج به انشاءالله تاسو ته ډېرې ښکلې ویډیوګانې میلاویږي. زه به داسې نه کوم چې زه داسې فضول ویډیوګانې شروع کړم په دې پیج باندې. زه به انشاءالله همیشه لپاره د پښتون ژبې څه کې خیر وي زه په دې پیج باندې هغه ویډیوګانې شیر کوم. نو دا پیج ځان سره لایک او فالو کړئ. راشئ تاسو دا ویډیو وګورئ دا نه پس به تاسو سره یو څو خبرې کوم. داسې یو ختم درته هیمه چې الله جل شانه به په 2 یا 3 ورځو کې مسله حل کوي. څومره کېدی شي لکه او دا کروڑو خلکو ته دا خبره مونږ رسو ځکه چې د هغوی مسله ورسره حل شوه ما او تا ته به دعا کوي او که ما او تا شیر کړه د خلکو مسلې ورسره حل شوي د دې ختم سره انشاءالله د خلکو سره کارونه شوي دي او خامخا به ورسره کېږي. خو دا ختم تاسو ته زه هیمه د دې ټیم تاسو واورئ 5 وخته مونځو سره شرط دی 5 وخته مونځ کوئ. ختم طرف ته راځو مازدیګر مونځ به ته وکړئ نارینه جمع سره کوي زنانې کور کې کوي. د دې ختم طریقه تاسو به چې کوم دی د الله جل شانه یو 5 نومونه ته هیمه چې مازدیګر مونځ وکړو چا څه به ګورئ خبرې کوي نه مازدیګر مونځ تاسو کله وکړو محترمو د الله جل شانه د 5 نومونه دي یا الله یا رحمان یا رحیم او یا حی یا قیوم دا 5 نومونه دي. دې ته 5 گنج وایي یعنی 15 خزانې قادریه او سلسله ده د هغې 15 خزانې دي ده 15 خزانې مې ته د قادریې سلسلې وښودې. محترمو په دې به تاسو ته څه میلاویږي دا چې تاسو 2 یا 3 ورځې وکړئ که نه د ډېرو ملګرو مسایل ورسره حل شوي دي او حل کېږي اوس. دا ویډیو تاسو وکتله چې دا قاضي صاحب چې کوم هته مونږ ته راوښودلو نو ډېر زیات اسان دی. دا تاسو کوئ زه به هم کوم تاسو هم کوئ چې چا په زړه باندې څه حاجت وي یا چا څه بیماري وي څه حاجت هم وي الله به انشاءالله تاسو له پوره کوي ځکه الله چې کوم دی نو غفور رحیم ذات دی. نو دا ویډیو چې کومه ده نو ما تاسو ته راوړو تاسو نور پښتنو ته هم ورسوئ چې ثواب هم وشي. نو ډېر زیاته مننه د ویډیو کتلو. ویډیو خپل دوستانو سره شیر کړئ. ډېره مننه. والسلام.